د خلکو پر ژوند د فابریکو تاثیر د سندس نساجي د عامو کارګرو له نظره. بسم الله الرحمن الرحیم. محمد قاسم حسنی هستم از ولایت ورازگان. اینجام در شرکت نساجی سندس فابریکه به عنوان یک معمار کار میکنم و امروز ما زیاد اینجا استادای دیگه هم هست که امروز ما مشغول کار هستن و بسیار هم خوشحال هستم از اینکه این رقم تاجرها دیگر هم در کشور از ما زیاد پیدا شود که اینجا زمینه کار برای جوانان فراهم کنه، به خاطر که ضرورت نشود دیگر که جوانان از کشور خود به کشور دیگر، کشورهای همسایه مثل ایران، پاکستان اینجا سفر کنه. زه په سندس نساجي فابریکې کې کار کوم. دا کار چې دی زما لپاره هم ثواب دی هم خرمه، ځکه چې زه د خپلې کورنۍ لپاره حلاله نفقه پیدا کوم او بل د خپل وطن لپاره د یو بنیادي برخه کې خدمت کوم. زه عبدالقادر سکار په سندس نساجي فابریکه کې کار کوم. 90 څپې لاندې ساختماني کارونه جریان لري. انشاءالله چې 200 کارګر نور هم دلته کار کوي. خدای نور هم صنعتکارانو ته پرمختګ ورکړي، خدای نور هم دوی ته بری پر ورکړي چې نور هم داسې فابریکې په کار واچوي. زه خوشحاله یم چې دلته سندس نساجي فابریکې کې کار کوم. زه د سندس نساجي فابریکې د مسؤلینو څخه مننه کوم چې دلته د ډېرو خلکو لپاره د کار زمینه برابره کړې او کور یې ودان د ټولو څخه.